السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله افضل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په نوې ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خفیه ویډیو په خپل موبایل سره جوړه کړئ. مطلب ستاسو د موبایل سکرین چې دی بلیک وي هغه بند وي، ټیک ده، او بیا هم ستاسو موبایل چې دی تاسو له ویډیو ریکارډ کوي، ویډیو شوټ کوي. مطلب که تاسو یو داسې ځای کې ویډیو جوړول غواړئ چې هلته کې موبایل الاوډ نه وي، ټیک ده، نو تاسو هلته کې ویډیو جوړولی شئ ډېر په اسانه طریقې سره. مطلب که ستاسو موبایل څوک چک هم کړي خو چاته به پته نه لګي چې په دې باندې ویډیو شروع ده، ځکه چې ستاسو د موبایل سکرین به بالکل تور هغه ته ښکاري. مطلب د موبایل سکرین به ستاسو بند وي خو ستاسو موبایل چې دی به تاسو له ویډیو کوي، کار به تاسو له کوي. قدرمنو، ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ ما، خو د دې نه وړاندې تاسو ته یو ډېر ښه عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو، دې دپاره به تاسو ته د یو کیمرا اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه کیمرې کوم اپلیکیشن چې دی د هغې لینک موږ تاسو ته خپل د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به څه وکئ، سمپل کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، دا به ستاسو نه ساده یو پرمیشن چې دی هغه وغواړي، ټیک ده. کله هم چې تاسو دې ته دغه پرمیشن الاو کړئ نو په منځ کې دلته کې تاسو له یو کم آپشن چې راکړی دی د سټارټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. که زه پې کلیک کړم نو بیا به مایک زما اواز نه ریکارډ کوي خو شوټ کیږي به خامخا ویډیو ما سره، صحیح ده. د دې نه بعد چې دا کله تاسو آن کوئ نو دا به اتومیټیکلی تاسو له ریکارډینګ چې دی هغه به تاسو له سټارټ کړي. خیر که ستاسو د موبایل سکرین ما تاسو ته اول وي بند دي وي خو تاسو موبایل به تاسو ته ریکارډینګ کوي. د دې نه علاوه دا بیا دې چې پردر تاسو په دې کې که څه ایډیټینګ کول غواړئ، ټایم، ډیټ او ورسره ډیوریشن، هر څه چې دی هغه تاسو سیټ کول غواړئ نو هم سیټ کولی شئ. د دې نه علاوه بله ده کیمرا، که تاسو فرنٹ کیمرا استعمالول غواړئ او که بیک کیمرا استعمالول غواړئ نو دواړه تاسو دلته کې استعمالولی شئ، صحیح ده. اوس کله چې تاسو ریکارډینګ وکئ نو ریکارډینګ به دې کې بیل یو فولډر جوړ شي تاسو په موبایل کې، دا وګورئ دلته کې به تاسو سره هغه کم کلیپس چې دي، کم چې تاسو کلیک کړي دي، کم ویډیو چې تاسو جوړه کړې ده په دغه آپ سکرین ریکارډر باندې په دغه کیمرا اپلیکیشن، نو به تاسو ته دلته کې میلاویږي. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې په هر ځای کې تاسو څه وکئ، ویډیو جوړه کړئ، صحیح ده. که داسې ځای وي چې چېرته موبایل تاسو ته الاو نه وي، د موبایل استعمالولو باندې پابندي وي، نو بیا هم تاسو ویډیو چې ده هغه ډېر په اسانه توګه سره دغه ځای کې شوټ کولی شئ، ویډیو اخیستلی شئ. قدرمنو، دا وه نننۍ ویډیو او نننۍ اپلیکیشن. امید لرم چې خوښ شوی به مي او په استعمال کې هم به راوستلی شئ تاسو ډېر په اسانه طریقې سره. نو که ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.